د کابل هوایی ډګر لپاره ترکیي ولې پاکستان له ځان سره ملګری کړی دی؟ راز یې په څه کې دی؟ حقیقت څه دی؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ترکیه په افغانستان کې یوازینی د ناټو متحد دی چې د ټولو ځواکونو وتلو وروسته ښایي بیا هم افغانستان کې پاتې شي، خو کله چې طالبانو ورته ګواښ وکړ دوی سمدستي د پاکستان د ملګریتوب خبره وکړه. مهمه پریکړه ناټو ترکیې ته ډاډ ورکړی چې که تاسو وغواړئ د کابل هوایی ډګر امنیت چارې پر غاړه واخلئ نو دوی ورته لوجستیکي او نور ملاتړ برابروي، خو ترکیې له پوره فکر کولو وروسته د دې مسؤلیت په منلو سره وویل چې په دې برخه کې به ورسره اوتریش او پاکستان هم مرسته کوي، چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ترکیې له لوري د دې څرګندونو په هکله افغانانو سخت غبرګونونه هم ښودلي دي. اوس سوال دا دی چې پاکستان به له ترکیې سره د یو هوایي ډګر په ساتنه کې کومه مرسته وکړي. په دې هکله یو شمېر افغان سیاسیونو او نظامي پوهانو نظرونه وړاندې کړي دي. نظریات وایي چې ترکیې د دې خطره چې پاکستان له طالبانو سره د نږدې اړیکو له کبله پر دې راضي کړي چې د ترکانو له لوري د کابل هوایي ډګر مسؤلیت اخیستلو په برخه کې ستونزه جوړه نه کړي، ځکه نو یې نو ملګرتوب ته لاس ورته غځولی. ترکیه په پوره ارامي سره غواړي په دې سلاته کې د پاکستان په ورګډون او ګټې سره خپله ګټه پورته کړي، او له هغه وروسته پاکستان زموږ تر هوایي ډګرونو راورسید نو بیا په اسانۍ سره کولی شي چې هر څه یې زړه وغواړي افغانستان کې ترسره کړي. ترکیې په دې ګام د دې موضوع د حساسیت او طالبانو د کنټرول لپاره یو څه کول او په هغه کې بریالي شول چې پاکستان له ځان سره د مسؤلیت اخیستلو پر مهال ملګری وباله، خو تر اوسه کوم رسمي اقدام نه دی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیې د ولسمشر خبرې غلطې تعبیر شوي دي او داسې څه نشته چې پاکستان دې ګډون وکړي. د افغان حکومت دې ګونګ غبرګون ته په کتلو سره ښایي حتمي ده چې یو څه وشي، ځکه سیاسي شنونکي وایي ترکیې یوازې د دې لپاره چې طالبان ترکانو ته کومه ستونزه پیدا نه کړي په همدې خاطر پاکستان ورګډ بللی دی چې پاکستان حتمي د یو څه به غواړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.